سلامونه دوستانو، څنګه کولی چې په خپل میټا ماسک کې هم ټرست والېټ کې د آیس نیټورک ټوکن کنټراکټ اډرس ایډ کړو. زیاتره ملګري موږ نه همدا پوښتنه کوي چې موږ په آیس نیټورک کې د کوم والېټ اډرس ایډ کړو، د کویکس والېټ، د میټا ماسک، د ټرست والېټ او کویکس ایکسچینج. په دې څلورو واړو کې د کوم یو ایډ کړو دوستانو؟ د دې پوښتنې ځواب سمپل دغه دی، د څلورو واړو څخه چې تاسو پکې هر یو اډرس ایډ کوئ هر یو سم دی، خو تر ټولو سم ادرس چې دوستانو هغه د اوکیکس ایکسچینج ادرس دی چې تاسو پکې دغه ځل د آیس نیټورک ادرس راواخلئ او هغه پکې پیسټ کړئ او تاسو کله چې ویډرا ترسره کیږي بغیر د کوم فیس نه بس تاسو اوکیکس ایکسچینج ترسره کیږي. خو نن ویډیو کې تاسو طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د میټا ماسک یا هم دوستانو په میټا ماسک یا هم په ټرست والېټ کې خپل د آیس نیټورک کنټراکټ ادرس ایډ کو. نو دوستانو تاسو بالکل کولی شئ اسانه طریقه یې دوستانو. زیاتره ملګري بیا اوکیکس والېټ نه لري یا اوکیکس ایکسچینج کې اکاونټ نه جوړېږي، ورته مشکل وي، ځکه په ټرست والېټ کې د اکاونټ جوړول طریقه خورا اسان ده. لومړی راځم په ټرست والېټ کې طریقه درته ښایم یا په میټا ماسک کې درته ښایم. دوستانو ما تاسو ته یو کنټاکټ ادرس درکړی و پرون ورځې زما په واتساپ چینل کې هم شته، تاسو کتلی شئ دوستانو. دغه ادرس زه تاسو ته لینک پرېږدم په ډسکرپشن کې د ویډیو په ویډیو چې کله لینک باندې تاسو کلیک وکړئ سیده به تاسو راشئ زما د واتساپ چینل ته. کله چې راغلئ دغه ځای نه به د ادرس تاسو کاپي کړئ. کله چې دوستانو دلته کاپي کړل راشئ په خپل موبایل کې میټا ټرست والېټ را خلاص کړئ. لومړی طریقه په ټرست والېټ کې کوو. کله هم دوستانو په خپل موبایل کې ټرست والېټ اپلیکیشن را خلاص کړ، په دې کې تاسو لاندې راشئ، دلته دوستانو تاسو ته اپشن راځي منیج کرایپټ اپشن، په دغه پورته کلیک واخلئ. په دې کې دوستانو پورته کونج کې تاسو ته یو کوچنی آیکن راځي پلس آیکن، په دغه په کلیک واخلئ او دلته دوستانو تاسو راشئ دغه اتریوم اپشن چې دی دغه واړوئ بي ان بي سمارټ چین ته، ځکه چې دوستانو موږ د بي ان بي سمارټ چین ادرس پکې ایډ کوو. نو راشئ دلته دوستانو په د پیسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې پیسټ باندې کلیک واخیستم د آیس کنټراکټ ادرس مو دلته پیسټ کړ، ګورئ دوستانو اټومیټیکلی آیس او آیس سمبول د ټول ایډ شول. په امپورټ باندې کلیک واخلئ. په دې سره دوستانو دلته پکې آیس نیټورک کوین اضافه شي. اوس به زیاتره ملګري همدا پوښتنه کوي چې موږ اوس د آیس کې همدغه ادرس په آیس اپلیکیشن کې ایډ کړو او که د ټرست والېټ بي ان بي سمارټ چین ادرس ایډ کړو دوستانو. نو د بي ان بي سمارټ چین ادرس او د آیس دغه ادرسونه دواړه یو ډول دي. کله چې تاسو په ریسیو باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه ادرس ګورئ په اخره کې سی 604 اتیا ده او زه تاسو ته بي ان بي سمارټ چین ادرس هم درښایم. بي ان بي سمارټ چین ادرس چې ګورئ دوستانو هغه هم په اخره کې همدومره وي. دا دواړه ادرسونه یو ډول دي، ګورئ دا هم سی 604 اتیا ده. نو دې دواړو څخه چې هر یو ادرس تاسو په خپل آیس کوین کې ایډ کوئ هلته پکې ایډ کولی شئ. نو راځم دوستانو په میټا ماسک کې طریقه درته ښایم. خپل میټا ماسک اپلیکیشن را خلاصوم، په هغې کې موږ دغه ادرس څنګه ایډ کولی شو. دوستانو پورته تاسو ته دغه پورته نیټورک ایکن راځي، په دغه به کلیک واخلئ او دې کې دوستانو تاسو لاندې اډ نیټورک اپشن راځي، په دغه ورته کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته په دې کې تاسو دغه بي ان بي سمارټ چین ښکاري دغه اډ باندې کلیک واخلئ افرو یې کړئ او دوستانو سویچ به هم کوي دوستانو. دې سره به تاسو دلته بي ان بي نیټورک اډ شي. کله چې تاسو په دې کې بي ان بي نیټورک اډ کړ نو سمپل دوستانو تاسو دلته ښکاري کوچنی آیکن امپورټ ټوکن، په دغه پر کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته په دې کې تاسو ته کسټم ټوکن راځي، په دغه کلیک واخلئ. په دې کې اوس دغه کنټراکټ ادرس د آیس دلته پیسټ کړئ. کله هم دوستانو دغه پیسټ کړ په دې لاندې اپشن باندې ګورئ اټومیټیکلی موږ سره آیس ایډ شو. په امپورټ باندې کلیک واخلئ او دوستانو په دې سره بس تاسو په میټا ماسک کې هم د آیس ټوکن ایډ شي. ګورئ دلته موږ سره آیس ټوکن ایډ شو. سمپل په دغه کلیک واخلئ او دغه کوم ادرس چې تاسو ته ښکاري دغه ځای نه ریسیو ادرس دا کافي کړئ. ریسیو باندې به کلیک واخلئ او دغه کوم ادرس چې دی دغه ځای نه دوستانو تاسو کافي واخلئ. کله مو چې کافي کړ لاړ شئ خپل آیس اپلیکیشن ته او په هغې کې تاسو ورته پیسټ کړئ. په دې چې دغه پوښتنه ستاسو ځواب شوې وي چې موږ په آیس کې د کوم اپلیکیشن کنټاکټ ادرس ایډ کړو. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې دې څخه یو پکې ایډ کړئ. ما خپله د اوکیکس ایکسچینج ادرس پکې ایډ کړی دی. پرون ویډیو کې ما تاسو ته طریقه ښودلې وه چې څنګه د اوکیکس ایکسچینج ادرس پکې ایډ کولی شو. نو دا ویډیو که د ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.